أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد د مالیې وزارت محترم رئیس صاحبانو همکارانو او د رسنیو څخه راغلو استاسو ټولو ته السلام علیکم ورحمة الله. د مالیې وزارت په خیبرحال کې نن د بې اسنادو موټرانو د ثبت او محصول د پروسې د شروع لپاره خبري کنفرانس ته ټولو ته ښه راغلاست وایو. خدای مو هر کله راوړي. موږ او تاسو ټول وینو چې د افغانستان په کلو کې په لویو او کوچنیو ښارونو کې په لویه اندازه ډېر زیات بې اسناده موټران ګرځي راګرځي او دغه بې اسناده موټران اکثره وخت د امنیتي و جنایي پیښو د رامنځته کېدو سبب هم ګرځي. د بلې خوا د دوی نه محصول او نه ثبت د اسلامي امارت د مالیې وزارت د عوایدو د فرار سبب او لامل هم کیږي. نو د امنیت د ټینګښت د ترافیکي بهیر د خنډونو د لرې کولو د ملي عوایدو د لوړولو د خلکو د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو کمولو او په ټوله کې د ښه نظم راوړلو په موخه د بې اسنادو موټرو د قانوني کولو لپاره د مالیې وزارت د ګمرکونو لوی ریاست له لوري یو طرحه جوړه شوه چې په لومړی کې د ترانسپورټ کمیسیون ته وړاندې شوه او وروسته بیا د افغانستان اسلامي امارت اقتصادي کمیسیون ته وړاندې شوه او الحمدلله دا دی د هغو د خوا دا طرحه تصویب شوه راورسېدل. نو د همدا نن څخه به د بې اسناده موټرانو د ثبت او محصول پروسه شروع شي. په یاده طرحه کې د هیواد او خلکو اقتصادي حالات په نظر کې نیول شوی دی. په داسې لارو چارو فکر او عمل شوی دی تر څو ټول هغه خلک چې بې اسناده موټران لري هغه که تاجر یې او که زموږ عام هیوادوال یې هغه وکولی سي خپل موټران محصول کړي. د بې اسنادو موټرو په محصول کې په لویه کچه تخفیف هم مد نظر نیول شوی دی چې وروسته به وقات صاحب بحث پر وکړي تر څو زموږ ټول هیوادوال وکولی سي خپلو بې اسنادو موټرونو ته اسناد واخلي. نو د دې طرحې ځینې هغه مسلکي اړخونه دي چې دي هغه د ښاغلي عبدالرحمن وقات صاحب څخه غوښتنه کوو چې هغه جزئیات یې هغه ستاسو سره شریک کړي. مننه. خیر اوسئ. د احمد صاحب څخه ډېره زیاته مننه. اوس هم د ګمرکونو لوی ریاست د پلان جوړونې پالیسۍ څارنې او ارزونې محترم رئیس عبدالرحمن وقات صاحب څخه ډېر درنه هیله کوو چې د موضوع په تړاو تخنیکي وینا وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. درنو میلمنو د رسنیو محترم استازو او ټولو ګډونوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لکه څنګه چې حقمن صاحب یادونه وکړه د افغانستان لاس بې اسنادو موټرو د محصول او د پروسې د پیل لپاره خبري کنفرانس جوړ شوی ده. دغه طرحه په مجموع کې د اقتصادي کمیسیون لخوا تصویب شوې ده او سرلننه په ټول افغانستان کې په ټولو ګمرکونو کې د تطبیق وړ ده او پیل شوې ده او دغه طرحه به تر 6 میاشتو دوام کوي چې هغه تخنیکي اړخونه په لاندې ډول دي. هغه بې اسناده افغانستان لاس موټر چې له 1990 نه تر 2000 کال پورې ماډل ولري په قیمتونو کې تقریبا 80% تخفیف ورکړل شوی ده. له 2001 کال نه تر 2009 کال پورې په قیمتونو کې 50% تخفیف ورکړل شوی او له 2010 کال څخه تر 2012 کال پورې 25% تخفیف ورکړل شوی ده او له 2012 کال څخه پورته تخفیف نشته او ټول محصول د تادیې وړ ده. او همدارنګه زیرې هغه موټر چې زیرې دي هغو له 2000 کال څخه تر 2009 کال پورې 25% تخفیف ورکړل شوی. له 2008 څخه تر 2015 کال پورې 15% تخفیف ورکړل شوی او له 2014 څخه تر 2020 پورې په قیمتونو کې تخفیف نشته او دا به ټول محصول د تادیې وړ ده. د طرحې بل اړخ که وګورو بې اسناده لارۍ او
مسافر وړونکي بسونه چې دي دا به د قیمتګزارۍ د قانون سره سم محصولیږي او دوی لپاره په قیمتونو او په کلونو کې د خاص قید وجود نه لري. د وخت له مخې او د وخت په اساس هم دغه طرحه دوه جزونه او دوه برخې لري. یو هغه موټر دی چې هغه په سرحدونو کې دي، هغه د هغو موټرو مالکان مکلف دي چې د یوې میاشتې په جریان کې خپل ټول موټر محصول او ګمرکي پروسه یې پای ته ورسوي. او هغه موټر چې په کلیو او ښارونو کې ګرځي راګرځي هغو موټرو لپاره په دې طرحه کې 6 میاشتې وخت په نظر کې نیول شوی ده چې د افغانستان په ټولو ګمرکونو کې دا پروسه سر له نن څخه پیل ده او 6 میاشتې دوام کوي. له 6 میاشتو وروسته ټولو بې اسنادو موټرو سره د قانون سره سم چلند کیږي او بیا به نو له دې 6 میاشتو څخه د دوی د محصول پروسه درېږي او د محصول او د ثبت پروسه پای ته رسیږي. نو د دغه پروسې د پیل لپاره دا خبري کنفرانس جوړ شوی چې موږ هدف همدا و چې نن پیل وکړو او تر 6 میاشتو په انشاءالله دا دوام کوي چې جزئیات تاسو سره شریک شول او نور که چا سره سوال کولی شي. مننه، خیر اوسئ. رفعت صاحب څخه یوه نړۍ مننه چې موضوع تړاوي مهم وړۍ معلومات مو تاسو سره شریک کړل. اوس هم د رسنیو محترمو همکارانو ته وخت ورکوو که د موضوع تړاو پوښتنه لري. البته یوه یادونه به یې وکړو چې د موضوع تړاو پوښتنه مطرح کړي. له پاجواب څخه حضرت الله کاکړ صاحب. حضرت الله کاکړ وقاص صاحب راته وایي چې تر اوسه په افغانستان کې څومره بې اسناده موټر دي او بل یو کلي موټر رایه د ثبت پروسه د یو کلي موټرو شته، ځینې یو کلي موټر د پاکستان لاس کې یوازې افغانستان لاس ته راغلي. دغه طرحه چې پلان شوې ده دا د افغانستان لاس بې اسنادو موټرو او غیر مسؤل شوي موټرو لپاره تصویب شوې ده او د پاکستان لاس موټر هغه د ترافیکو د قانون سره سم د هغوی برخه ده. په دې طرحه کې صرف د افغانستان لاس موټر شامل دي، پاکستان لاس موټر په دې برخه کې او په دې طرحه کې نه دي شامل. نو چې موږ کوم تخمین کړی ده د تیرو تجربو ته په کتو سره د 1 لک په شاوخوا کې په افغانستان کې بې اسنادو موټر دي نو چې هغه د افغانستان لاس یو محصول شوي نه دي. بل څوک پوښتنه لري؟ کوم څوک پوښتنه نه لري؟ له درنو رسیبانو رسنیو همکارانو او ټولو راغلو ګډونوالو څخه ډېره زیاته مننه کوو. موږ خبري کنفرانس هم دلته پای ته ورسېدو.